موږ ټول په بحثونو او شخړو کې ښکېل یو. که تاسې باور لرئ چې تاسې په حقه یاست او تېروتنه د مقابل لوري دي، نو همدا شخړه ده. خو آیا موږ کله کله تېروتنه نه کوو؟ هیڅوک په هر وخت کې بشپړ یا پوره نه وي. څېړنې څرګندوي چې دا منل چې ښایي موږ هم تېروتنه وکړو، کولی شي زموږ سره مرسته وکړي چې ښه ملګري شو، خوشحاله ژوند وکړو او د خپلو باورونو لپاره اغېزمن ملاتړي وګرځو. دا ځانګړتیا فکري توازن نومیږي او دا یوه ډالۍ ده. خو دا هغه ډالۍ نه ده چې تاسو ورسره زیږېدلی یاست، بلکې دا هغه ډالۍ ده چې تاسو یې خپل ځان ته ورکولی شئ. نو ولې موږ دا کار نه کوو؟ ولې په دومره سختۍ دا منو چې موږ تېروتنه کړې ده؟ زموږ په ذهنونو کې زموږ نظرونه، اټکلونه او تجربې یو ځای کېږي چې د نړۍ یو انځور جوړ کړي. له همدې امله تاسو کولی شئ پوه شئ چې ولې دا دومره دردناکه وي چې ومنو هغه څه چې موږ ورباندې باور لرو تېروتنه ده. که دا باور لږ بدل کړو، داسې ښکاري چې زموږ هویت له منځه ځي. په حقیقت کې څېړنې څرګندوي چې زموږ دماغ د باورونو پر وړاندې بریدونو ته داسې ځواب ورکوي لکه څنګه چې فزیکي ګواښونو ته ځواب ورکوي. زموږ طبیعي انساني تمایلات دا دي چې له دې ګواښونو څخه ځان وژغورو او ترڅنګ مو هغه خلک وي چې زموږ په څیر فکر کوي. دا مهمه نه ده چې تاسو څومره هوښیار یاست یا پوه یاست. هر څوک په حلمو کې راګیر کیږي، خو موږ کولی شو له دې محدودیتونو څخه ووځو. زموږ نظرونه باید زموږ د پرمختګ خنډ ونه ګرځي. موږ یوازې باید په یاد وساتو ځینې هغه څه چې موږ ورباندې باور لرو ممکن ناسم یا نیمګړي هم وي. دا باید د ناکامۍ په څیر احساس نشي، بلکې د آرامۍ احساس درکړي. موږ کولی شو هغه نظرونه یا عادتونه پرېږدو چې زموږ د پرمختګ مخه یې نیولې ده. دا د فکري توازن له اساسي ځانګړتیاو څخه ده چې د تېروتنې منلو او اعتراف کولو چمتووالی پکې شامل دی. لومړنۍ څېړنې څرګندوي هغه کسان چې فکري توازن تمرینوي پرېکړې په ډېر دقت سره کوي، له خپلو دوستانو او همکارانو سره غښتلې اړیکې لري او زغم یې هم ډېر وي چې دې ته یې خوشحاله ژوند ته لار هواره کړي. موږ په داسې یو وخت کې ژوند کوو چې تل د خپل حق ثابتولو ویره راسره وي، خو د خپل نیمګړتیا پیژندل کمزوري یا ناپوهي نه ده، بلکې د ځواک نښه ده. دا هره ورځ په یو فرصت بدلیږي چې زده کړه وکړو او پرمختګ ته دوام ورکړو. په حقیقت کې هغه کسان چې فکري توازن تمرینوي د قانع کوونکي استدلالونو پیژندلو کې ډېر مهارت لري. دا په دې معنا ده که هغوی د ننګونو سره مخ شي، کولی شي چې د خپلو باورونو لپاره اغېزناک ملاتړی پاتې شي. ساینس له موږ څخه غواړي چې هره مفکوره وازمویو او د هرې تیورۍ پوښتنه وکړو. دا طریقه د هغو ډیرو پرمختګونو لپاره مسؤله ده چې تیرو 2 پیړیو ته ځانګړتیا بخښلې ده. فکري توازن همدغه اصل دی چې پر فرد تطبیق کیږي. د نړۍ او خپل ځان په اړه ستاسو پوهه په دوامداره توګه اصلاح کوي. هغه څوک چې تاسو اوس یاست یوازې د دې لامل دی چې تاسو مخکې وای او تاسو د چمتووالی درلود چې په یو نوی کس بدل شئ. فکري توازن همدغه چمتووالی دی. دا موږ ته اجازه راکوي چې په دوامداره توګه د نړۍ په اړه خپل درک پیاوړی کړو او ورو ورو هغه ښه کړو. د فکري توازن د څېړنو په اړه د لا زیاتو معلوماتو لپاره د templeton.org/discoveries څخه لیدنه وکړئ.